په جلال آباد ښار کې 3 چاودنو 22 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. امریکا ومنله چې په وروستي برید کې ملکیان وژلي. تر 1.5 سل زیاتو افغان رسنیو خپل فعالیت ودراوه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی طالبانو ویلي د رښتینې اسلامي حکومت تر جوړېدلو پورې خپل جهاد جاري ساتو. او فرانسې د امنیتي هوکړې جنجال پر سر له استرالیا او امریکا خپل سفیران بیرته بللي. بسم الله الرحمن الرحیم. په جلال آباد ښار کې 3 چاودنو 22 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ننګرهار ولایت کې نن سهار مهال د 3 چاودنو له کبله 22 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یوه دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته وویل نن سهار شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار په کابل هډې د شپږمې ناحیې اړوند فامیلیو غرفو بازار او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شویو ماینونو د طالبانو پر رینجر موټرو چاودنې کړي چې له امله یې 3 ملکیان وژل شوي او د طالبانو په ګډون 18 نور ټاپیان شوي دي. سرچینې زیاته کړې چې زیاتره قربانیان ملکي وګړي دي. تر اوسه د ننګرهار ولایتي ادارې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. همدارنګه په کابل ښار کې چاودنې 2 تنه ټپیان کړل. نن سهار مهال د کابل ښار 14مې ناحیې اړوند 40 مترۍ سړک په سر پر یو کرولا ډوله موټر ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې 2 تنه ټپیان کړي دي. په کابل ښار کې چاودنې 2 تنه ټپیان کړي. عیني شاهدان وایي دغه چاودنه پر یو کرولا ډوله موټر شوې چې له امله 2 کسان ټپیان شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې پیښه د چسپکي ماین له کبله رامنځته شوې. د شنګهای سازمان سرمشریزه پای ته ورسېده. د شنګهای سازمان سرمشریزه 13 ورځ د جمعې په ورځ پای ته ورسېده چې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدره موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د شنګهای سازمان سرمشریزې ته د هند لومړي وزیر نریندر مودي د خپلو خبرو پر مهال وویل د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لویې ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودي همدارنګه د شنګهای سازمان څخه غوښتل چې د افغانستان موضوعي له خپلو لومړیتوبونو څخه وګرځوي. په ورته مهال د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم له شنګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرېږي. د یادونې وړ ده چې د شنګهای سازمان سرمشریزه د تاجکستان پایتخت دوشنبې کې ترسره شوه او غړو هیوادونو پکې برخه لرله. لور ته امریکا ومنله چې په وروستي برید کې ملکیان وژلي. امریکا وایي د دوی ځواکونو لخوا د اګست پر 29مه نیټه په کابل کې پر یو کور هوایي برید تیروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ملکیان وو. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزي له دې کبله بخښنه غوښتې او ویلي دي چې موږ ته دا په ډاګه شوه چې د 7 ماشومانو په ګډون 10 تنه وژل شوي کسان ملکیان وو او امریکا ته ترې هیڅ ډول ګواښ متوجه نه وو. نوموړي تېره شپه له ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره منلې او خواشیني ښکاره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د اګست پر 29مه نیټه کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې وو دا پیښه رامنځته شوه او وروسته یې وویل چې د داعش ډلې غړي یې وژلي دي. تر 1.5 سلو زیاتو افغان رسنیو خپل فعالیت ودراوه. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د څه باندې 1.5 سل رسنیو د فعالیت درېدو خبر ورکړ. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې وویل چې د تازه په ټپه درېدلو رسنیو شمېر 153 ته رسیږي. فدراسیون د دغو رسنیو د فعالیت درېدو دلیل په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدل ښودلي. سرچینې زیاته کړي چې دا رسنۍ د نسکور شوي اقتصادي وضعیت ترڅنګ د طالبانو لخوا د بیان ازادۍ پر وړاندې له وضع شویو قواعداتو او ګواښونو ځورېدل. ویل شوي چې دغه وضعیت د سلګونه ښځینه ژورنالیستانو په ګډون تر 7,000 پورې رسنیز کارکوونکي په کور کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د فدراسیون په اعلامیه کې اندېښنه ښودل شوې چې افغانستان به د بیان ازادۍ له پلوه نور هم خطرناک وضعیت سره مخ شي او باید نړیوال له دې کبله پر طالبانو فشارونه زیات کړي. څو ورځې مخکې په کونړ کې د یوه وزګار شوي خبریال عکسونه خپاره شول چې هغه پکې د اقتصادي ستونزو له کبله موچیتوب ته مجبوره شوی و. طالبانو د بیان ازادۍ او رسنیزو فعالیتونو ته د ژمنتیا ډاډ ورکړی خو شرط یې ایښی چې دا فعالیتونه او ازادي به د دوی په ټکیو د شرعي قوانینو تر چتر لاندې وي. د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان په رسنیو کې د بهرنیو ژباړل شویو سریالونو، سندرو او ان تفریحي خپرونو خپرېدل بند شوي.
بل لور ته طالبانو ویلي چې پاسپورټ ریاست به ډیر ژر خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د یاد بنسټ د چارو بیرته پیلېدو په اړه ټول چمتووالی نیول شوی او په وینا یې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې مراجعینو ته د پاسپورټونو ویشلو بهیر پیل شي. پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د تیرې زمري میاشتې له 24 نیټې د افغانستان د پاسپورټ ریاست د مراجعینو پر مخ تړل شوی دی. طالبان وایي په دې وروستیو کې یو شمیر هغه کسان هم نیولي چې د کابل ځینو سیمو کې خلکو ته جعلي پاسپورټونه جوړول او په خبره یې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. دغه ریاست له خلکو غوښتي چې په دې برخه کې د جال او کمیشنرکارانو چل ونه خوري. ډېر ژر به یو ځل بیا د دې ریاست فعالیتونه پیل او وکولی شي چې له قانوني پړاوونو وروسته خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې د پاسپورټونو ورکولو بهیر بندېدو هغه خلک له ستونزو سره مخ کړي چې غواړي له هېواد څخه بهر ووځي. دوی له طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره یاد ریاست مراجعینو پر مخ خلاص کړي. طالب چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې تر دې وروسته یوازې هغو کسانو ته له هېواد څخه د وتلو اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزا ولري.